یا کوم د کوم لیډران هغه داسې خلک دي چې هغه د ځوانانو د سوچ خلک نه دي. موږ قامونه په ډېر کمو کې سره تقسیم شوي یو چې زما دروازه یو څوک راټکولی شي د هغه دروازه به خلک ورټکوي. زما یو سړی په کار دی، زر مې نه دي په کار. منظور خپل سوچ خاوند شوی دی، زه د خپل سوچ خاوند شوی یم. دا ځوانان تباه کوي، موږ دا یووالي راولي. زه د دې مخالف یم. ما ویل یاره دا دې صوبه شي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټي ان ان قدرمنو خادم یم او د ټي ان ان چې څومره مینوال دي هغو ټول ته د خادم سلامونه دې ورسیږي او قبول کړي. قدرمنو په نن مرکه کې یو ډېر نامور شخصیت متاسو دپاره راوستی دی. په سوشل میډیا باندې په میډیا باندې ډېر زیات په نن ورځو کې چرچا دو چې داسې یو شخصیت چې هغوی د پښتون ولس د ستونزو د هوارولو دپاره یو د سیاسي آغاز کړی دی او هغه غواړي چې په ټول پښتانه بیلډ کې هغه ځای په ځای حجره په حجره وګرځېږي او د پښتنو سره خپل نظر شریک کړي، خپل د زړه هغه رایه شریک کړي او د پښتون بیلډ د یو کېدو هغه هڅې او کوششونه روان کړي دي. یقیني چې تاسو به زما د خبرو نه پته لګېدلې وي حاجي صادق خان ادوزی چې کوم دی د ما سره دا وخت موجود دی، د مظلوم ولسي تحریک چیرمین دی چې دوی باقاعده د دې آغاز کړی دی و باقاعده یو سیاسي پلیټفارم جوړ کړی دی. هغه سوالات په دنه مونږ کوو چې آیا بنیادی مقصد دې څه دی او ځهول مختلف کوېسچن دي هغه به سره شیر کوو. ټول نه غواړم بای خو تاسو ته په خپل پروګرام کې په انټرویو کې وخت راکولو مو ډېره مننه. خادم بای کور ودان خدای دې تا ته یو وزرونه درکړي او چې ته زموږ پیغام د کام د ځوانانو پرې رسوې او تا موږ ته وخت راکړي. ستا یو جان مننه. بالکل ورور ولې به نه موږ ته کام یو او یو د بل به خاطر چې نه فلرول لرو نو بیابان خو موږ خاطر نشي کولی. کور ودان بنیادی د سیاسي چونکې یو پارلیماني سیاست دی، څو قسمه سیاست کېږي خو چونکې تاسو د پارلیمان سیاست کوو ځکه چې غواړو چې موږ د صوبایي او د مرکزي کومې اسمبلۍ دي د هغو برخه د ما کسان جوړ شي. آیا بنیادي مقصد څه دی دغه سیاسي آغاز کوم؟ زه خپله یو تجارت یو بزنسمین سړی وم او کوم چې ځوانانو او ما ته امید درلودي او ځوانانو چې ما ته یو د لارې ښوونکي خبرې به وې هغه به وایي دا خبره به وه چې ته به راولاړېږې، ته به زموږ تر سات راکړې، موږ سره به په داسې لاره کې ځې چې موږ په تا وساسو. موږ خو وسا نه یو، موږ په تا وسا یو. موږ کوم د کوم مشران یا کوم د کوم لیډران هغه داسې خلک دي چې هغه د ځوانانو د سوچ خلک نه دي. خو نوم راکوي چې مطلب موږ پلانا یو خو موږ د ځوانانو ته دا سوچ یې نشته چې دا به څه کوي، تعلیم به یې څنګه، روزګار به یې څنګه، خاندان به یې څنګه، د چا پوښتنه یې راکوونکی سړی یې نشته راباندې. نو په دې خاطر باندې ما دا سفر د دې ځوانانو ته په سفر په مخه واخلي. ما لاله که موږ ته د دې ځوانانو د خدمت جذبه راکوي او د کام د کولو یو دغه راکوي نو الله موږ پر مخ بوځي، که نه راکوي نو دا رقم ژوند هم نه غواړو لکه کوم چې د نور خلکو دی. دا هم کېدلی شوی چې تاسو یو فاونډیشن جوړ کړی وای او تر فاونډیشن لاندې مو تاسو د پښتنو دغه ستونزې مسایل یا دغو مالي مرستې کولی شوی. نو آیا د سیاسي پارټۍ یا د سیاسي داسې ګوند آغاز مو ولې وکړو؟ موږ فاونډیشن فاونډیشن موږ خامخا موږ لرو، موږ د خدای دپاره کوو. موږ داسې ما د نامه دپاره نه دی کړی چې کوم کار زه کوم د الله دپاره کوم، د خپل شهرت دپاره نه کوم. نو دا پکار دی چې د هر ځوان دپاره، د هر قریب دپاره، د یو مشر دپاره دا لار پکار چې موږ خپل کام په امید باندې په تمه نه کښېنوو. ټیک دا مظلوم ولسي تحریک تاسو بغیر سیاسي ګوند جوړ کړی، رجسټریشن وغیره هر څه کمپلیټ دي؟ بالکل دا آل پاکستان په انسانیت د پاکستان او موږ دا به درته وایم چې موږ دا کوم مظلوم ولسي تحریک پاکستان چې موږ جوړ کړی دي هغه مو په دې بنیاد جوړ کړي دي چې اول به تعلیم وي، دوم صحت به وي، دویم به روزګار وي، څلورم موږ د مظلوم ناره تر یو ځای رسېږي. نو دا کله کله خلک پر ما باندې پوښتنه کوي چې تا در پښتونه پر میدو درې جوړ ته د ما په انسانیت د پاکستان جوړ کړی دي. زه پاکستانی یم، د پاکستاني په لاره مې جوړ کړي دي او بل موږ قامونه په ډېر کمو کې سره تقسیم شوي یو. زه دا نه غواړم چې موږ د خپل قام د بل قام سره په بدنیتیا کې راولم، د بل قام سره په مرداباد زنده‌آباد کې راولم. موږ وایو چې ګرد یوه ناره کړو نو دا یوه ناره زموږ دپاره دا چې د یو خیر
موږ له خیر پکې راشي. چې کوم روان الیکشن دی جنرال الیکشن به کېږي انتخاباتي په دا کې به د تو د پارټي کینډیډیټ برخه اخلي ان شاء الله. الله ته مې دا امید دي کاله الله را سره مل و نو چې انسان په اخلاص د یو خپل کام جذبه ورپورته سوي الله پاک وي ته خپل اخلاص پکې یو شي کې ښکاره کړه ان شاء الله ستا مدد زه کوم. نو موږ په ان شاء الله موږ د خپل کام یا د پېښور ته یا د قبایلو علاقې ته چې دا ستا کوم کم چې هغه ورته جو مشت عزت راکړي که یو انسان دا سوچ وکړي چې یار دا ارڅه به زه کوم بیا به زه خپل ځان ته عزت پیدا کوم. ته به اول د خپل کام عزت ته ګورې بیا به د ځان عزت ته ګورې هغه سړی بیا زه کامیابه بولم. نو الله دې موږ ته هغه توفیق نه راکړي چې زه به اول د داستي د علاقې د قبایلو چې کم محبت ما تر کړی ان شاء الله ضمیر وو د دې شکرې به زه سر کاله به آباد به مې ادا کوم. صحیح. کوم چې تو کینډیډیټ په ودرېږي الیکشن به کنټیسټ کوي هغه څه محدودي لوکې دي کنه په ټول پاکستان کې بیا هغه ویلوړ دي؟ نه ان شاء الله کالات منظور په ټول پاکستان کې به دروم خصوصا به زه په خپل قبایلو علاقې کې کوشش دا کوم چې دا چې ځوان پیدا کوم چې هغه دا چې ځواني چې د کام دپاره محبت لري او د کام خدمت جذبه لري. موږ په خپل هغه سړی په کار دی دومره نواب خان مو نه دی په کار چې بیا در ګریوان موږ نو رانیولی چې اول زه سړی یم چې مطلب ما یو څوک د شپې به ما در لاس نیسي که د ورځې به ما در لاس نیسي چې زما دروازه یو څوک راټکولی شي د هغه دروازه به خلک ورټکوي. نو زموږ دپاره په کار داسې ځوان دی چې پر موږ باندې یو داسې چې لکه موږ یو ملک یو خان یو نواب دا نه چې پر موږ باندې بیا د سترګې را باندې راباسي چې موږ سترګې پر راوباسو د دې کام دپاره خدمت وکړي. په خیبر کې بیا تا هم د باړې وزټ هم کړی دی د غین علاوه زبیر اجي چې کوم دی دغه په اجره باندې تا پروګرام او شو ټول پکې د باړې خلک رالل د غین علاوه عبدالرزاق سره هم تاسو چې کوم دی باړې کې دا خو په خپل سیاسي خلک دي لکه سیاسي سوچ او فکر لري د دوی چې کوم دی ووټ بینک په خپل یا په خپل الیکشن کنټیسټ کول. نو آیا د دې سره ملاقاتونو بنیادی مقصد سو ما سره هغه چې زه د کومې علي ځلې چې زه کوم چې زه راځک لدم یا زابل لدم زه کوشش دا کوم چې زه د کام هغه ځوانان ته سوچ ولرم چې د کام سوچ لري د یووالي سوچ لري د تشدد سره غلي د خپل ملک سره محبت کې. نو هغه کار په کار دی چې د خپل انسان هغه ځوانان هغه چې زه هر چا لدم نو په دې خاطر نه ځم چې زه په دې باندې نوم کوم په دې باندې یو ادا کوم. زه دا ورته وایم چې زما یو سړی په کار دی زر مې نه وي په کار په زه به په یو باندې رازرو کار کوم. نو په دې چې ته صرف د کام سره مخلص سه الله ته په سجده سه بس دا زموږ دپاره ډېره غټه خبره ده. نو موږ چې دا کوم ژوند په هر چا ته دروازه کوم مطلب په دا پېښور کې به ما ډېر خلکو ته بتلی یم راغلی یم زه په دغه خلکو بیکګراونډ چې کوم دغه ځوانان دغه د کام سره محبت شته د ملک سره محبت شته بیا زما هغه سوچ ورته جوړېږي بیا مشوره پر کوم یو 15 عاجزانو سره چې بھائی دا پلانی سړی څنګه دی نو بیا په هغه لاره باندې موږ ځو موږ چې الله موږ ته په دې کې خیر راواچي. پښتون بیلټ چې څومره دی په تکلیف کې دی مختلف قسمه مسایلو شکار دی اوس دغه سوچ ته څنګه راغلو چیرې مطلب چونکې ته خو ډېر ټایم نه لګیا خپلې هلې ځلې کوي مخکې ویلې دا سوچ نه راتلو چې اوس ذهن له مو دا سوچ راغلو چې یارې داسې سیاسي ګوند جوړول دي او دغسې کوم دی مرسته کول دي او دغسې قبایل یو کول دي یا پښتون بیلټ یو کول دي. ما نه ټول چې ورور زه صرف د ځوانانو درد راپورته کړی مخکې ما دا یو تاریخ ورمړ ده بیا چې ما دا پارټي رجسټر کا ال پاکستان میں کل نو د پرمالی میں کل زه ورځ په ورځ دا ګورم چې زموږ کام ډوبېږي زموږ د کام دپاره د ځوانانو ضرورت دی زموږ د کام دپاره یووالي ضرورت دی. داسې وخت به راشي دا زموږ مشرانو ته ستاره تصرف زه دا مشرانو ته چې د خدای دپاره د الله دپاره تی دغه کم ژوند چې تی تېروي دا کم د خپل کور خوښي چې تی کوي دا به ستاسې سبا پاتې دې کام ته لږ توجه ورکړي. دا کم ځوانان د بل وطنو مسافرې سیراو ګرځوي دا به ستا پوج دا به ستا خدمتکار یي او د دې خلکو په هغه معنا کې تی سوچ وکړي چې که دنیا څه کوي موږ څه کوو نو د خپل کور سره چې د کم د مجلس تی د کوي د خپل کور د لږ لرې مو ګوري نو بالا مستی بیا پښتنه نه کوي او که د خپل کور پر نظر الله به ان شاء الله په هغه دنیا کې بل د خپل څه نشو درکولی په هغه دنیا کې به دا کام راولاړ چې تا به در ګریوان نیسي. پی ټي ایم
کوم چې منظور دغه لیډ کوي دغه نه علاوه چې کوم د پښتون تحفظ موومېنټ ته اے ان پی د عوامي نېشنل پارټي غټ ګوند دی د ډېر وخت نه د پښتون په سیاست کوي آیا هغو سره چې کوم په یو جخ کې مزل کول د بهتر ونه ګڼل ځان لا سیټ اپ ته جوړ کړو دغه هم چې یو شمېر خلک دا سوچ او فکر لري نو که تا په خپله دغه سوال جواب ورکړو چې آیا ځان لا لیار دی ویلې خوښه کړی هغو سره په یو جخ کې تګ دی ویلې خوښه دا چې ورور د منظور خبره چې ده د منظور زه د منظور خپل یو آواز دی زما آواز د جمهوریت دی زه جمهوریت باندې راوتلم د منظور جان په خپل منظور پوهې خپل سوچ خاوند شوی دی زه د خپل سوچ خاوند شوی د منظور خپل سوچ دی خپل فکر دی خپل یو ګوند دی ما خپل یو ګوند دی د منظور په حق کې نه زه تور وایم نه زه بور وایم هغه زه په اصل ته هر پښتانه قدر کوم دا پاتې شو ته د نیشنل خبرې کې دا بالکل یو ما غور دی یو چاته وویلی چې دا یو داسې سوچ خاوند دا پارټي جوړه کړې ده چې فخر باچا خان په نامه باندې چې د قام دپاره یو داسې سوچ و چې هغه ډېر غټ سوچ و کوم موجوده حالات چې اوس را روان دي ما ورته وویل چې داسې وخت به راشي چې موږ مړه سو بیا به دې قام ته کوم پیغام پرېږدو هغه خو به موږ ته یو تاریخ را پرېښي موږ به څه پیغام پرېږدو نو دا ته په الله یقین وکړه الله چې دا ژوند زه د هر مشر دومره قدر کوم چې دغه خپل پارټي دی مبارک کې د خپل مشرتوب دی مبارک کې صرف یو خبر ورته کوم چې د خدای دپاره پر دې قام لږ رحم وکړي د دې قام دردونه چې کم دي دا د برداشت تیر دي داسې وخت به راشي دا ځوانان به تېسي داسې لاس پورته کړي چې بیا به دا په ژوند کې د دې خپلو ستی تاریخ به بیا خراب کړي دا کوم چې د پلار د نیکهګانو تاریخ چې تی در پاتې شوی دی په دا تاریخ کې به تی داسې سوچ راشي چې آخر به دې خلکو نفرت شوی شي نو هغه مشرانو زموږ د بزرګانو زموږ پلرونو زموږ نیکهګانو نو د دې دپاره باید چې موږ پیغور نه پرېږدو د یووالي لار په مخه واخلو بس دی په ډېر نامو باندې چې وګورې په یو ماښام به یو تقریر پر وکړي د بل ماښام به بل تقریر پر وکړي د تقریر اوسه دا چې دوی د خپله معاشره مه خرابوي او د دې معاشرې ته زه وایم چې تی څومره موږ تی بیا عقل یو ولې دومره بې عقل یو چې یاره دا څلور کاسه دي ولې نشي سره کښېنستلی څه وجه ده نو د خدای دپاره پر دې باندې یو رحم وکړي دغه وکړي ټیک مختلف سیاسي ګوندونه شته ته هم ځان له یو سیاسي ګوند لري او په خپله یې چیرمین یې مخکې قبایلي بیلټ و فاټه به ورته ویله هغې بیا په 25 یعنې ترمیم وشو او په 2018 کې انضمام وشو فاټه انضمام آیا اتو د یو خپل ګوند د مشر په حیث باندې د فاټه انضمام په حواله کوم موقف دی چې آیا تاسو فاټه انضمام په فیور کې که نه فاټه انضمام اګینسټ چې کوم تحریکونه دي هغه به سپورټ کوئ ګورور د یو خبره ته کوم زه اول ورځ هم شاید ته هغه راوګورې زه د دې مخالف وم ما ویل یاره دا دې صبح سي دا ولې دا رقم شو نن هغه خلک کله کله زه یې څوک وینم چې وایي پلاني پارټي څه غلطي وشو یاره تا به د خپل قام جلګه راغوښتې وایي چې آیا د دې قام بچان څه وایي یې په دا په کې پي کې پرې مربوط کوي دا ژوند د دې دپاره ګور دا خپل قام ته چې یو څوک ترقي نه کوي خپل موږ ترقي نه کوي بېبانې څوک نشي راکولی موږ خپل د کور پورې هر څه چې که 5 روپۍ پیدا کړو بس بیا موږ خان و ملک هم نو دا دپاره ما زه په خپله په دې باندې ډېر سخت خفه م چې دا نه وایي صحیح دا چې کوم چا وکړل کومه مشرانو چې په دې باندې زور راوستي دا به انشاءالله زموږ دغه کوم په آخرت کې به موږ د ګریوانې سو چې آیا د چا لپاره دې وکړه نو نن به ستا په اسمبلۍ به کومه نه وایي ستا به سیټان کم نه زیاتېدلی ستا به ترقي کومه نه کېدلی ستا به د ځوانانو یو هر منزل به اسانه وایي نو بس موږ بیا بختانه موږ پښتانه څه ووایو الله دې مې موږ ته هدایت وکړي صحیح که چېرته تاله موقع میلاو شوه او ټوله داسې د پښتون سپیشلي یا ټول پاکستان خو د پښتون خبره سپیشلي وکړو هغې دپاره بنیادي کارونه به کم کوي یا کمې ته سوچ دی چې ته غواړې چې هغه وشي چې د پښتون د بیلټ دغه سټرکچر بدل شي اورور اوله خو به زه دا درته وایم چې الله دې موږ ته داسې قدرت نه راکړي چې کام بیا پر ما نه لت کوي لکه نن چې کم زه سره ناست یم تا سره نو الله دې ما ته دغه ضمیر راکړي چې سبا زه یو څوک یم او بیا به زه داسې پر کام باندې نخره کوم چې زه یاره ډېر خو ملک وم خان وم چې تا ما ته دا شی راوکړي بل
موږ چې الله راولي موږ په دا قدرت باندې موږ زه دا به درته ووایم چې اولین به مې د کام یووالی، دوم مې د کام تعلیم، درېم به مې د کام د ځوانانو د بل د دروازې څخه چې د بل ملک په مسافري کې روان دي، الله به مې د دې توفیق راکړي، الله دې د دې توفیق راکړي چې د خپل مظلومیت هغه دروازه موږ ته خلاص چې موږ الله پاک هغه مظلومیت چې موږ نوم پرې شو د مظلوم ولس تاریخ پاکستان نوم په څه وجه موږ یې شو، هغه نوم دې الله نه راخرابوي، چې هغه سوچ دې الله راکړي چې لکه کوم چې مې نن د مظلوم ولس تاریخ پاکستان اراده کړې ده او د کام د جذبې د خدمت ته مې کړې ده، الله دې هغه توفیق نه راکړي چې موږ به د کام دپاره یو بدنامي راوړو، د کام یو داسې شی وي چې پر موږ باندې یو داغ لګېږي، نو دا موږ په خپله دا یو توفیق د الله راکړي چې موږ د کام داسې بچان سو چې د کام په هر درد باندې موږ یو هر کام دروازه ته موږ ودرېږو چې موږ خدای مور خور پلار موږ ته خدمت ته تیار یو، موږ دای ته ولاړ یو، نو هغه توفیق دی الله موږ ته راکړي، دغه توفیق چې موږ ته نه راکړي چې موږ د کام بدنامي راوړو. یو شمېر خلک دا وخت ویني وکسي د ټي ان ان په سکرین باندې غواړو چې خپل هغه میسج پیغام هم سره شریک کړي چې آیا اتو د پښتون بیلټ لپاره یا د ټول پاکستان لپاره سپیشل کم میسج دی، کم پیغام دی، سره کوم پیغام لري دوی لپاره؟ ورور زه د کام دا یو پیغام لرم چې د خدای لپاره بس د کام ضرورت دی د ځوانانو، دا ځوانان تباه کوي مو دا یووالي راولي، او د ځوانانو ته دا خواست لرم چې موږ ته سپین ږیري مشران چې مړه شوي دي هغو موږ ته یو څه راپرېښي دي، نو ټیم داسې سوچ وکړي چې سبا موږ دپاره یو داسې د حلال ذرې لاره یي چې یو داسې سوچ یي چې موږ د دې کام خدمت به وکړو، د دې کام سوچ به راوړو، د دې کام یووالی به راوړو. دا مې پیغام دی، زه نور چا سره ریمانډونه نه لرم، زه غواړم چې د خپل کام ځوانان د بل د کام د ځوانانو سره برابر کړم. دا ضرورت دی چې موږ قلم په لاس کې واخلو، کتابچه په لاس کې واخلو، د دې کام خدمت وکړو. مونږ له د وخت ورکولو، مونږ سره د خبرو کولو ډېره مننه، ډېره شکریه. مهرباني ورو.